که یو ملګری و چې زه د فیسبوک د پیج نه روپۍ ګټل غواړم نو هغه دې ځان ته یو پیج کولو کړي بیا د پیج لپاره د هغې څه اصول دي ته پیسې به څنګه ګټې نو په ننني ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم چې یاره د فیسبوک پیج نه به پیسې څنګه ګټو یا زمونږ پیج چې کوم دی هغه په پاکستان کې مونیټایز کیږي یا نه کیږي ځکه چې الریډي مونږ په پاکستان کې پاتې کیږو نو په پاکستان کې خلک به شک کې دی او تقریبا دا ځله کاروایي شوې نه ده نو په دې ویډیو کې په سکرین په دغه باندې زه د موبایل په کروم کې وغیره ګوګل پای کې به سرچینګ کوو چې یاره پیج زمونږ مونیټایز دی یا نه دی یا به مونیټایز کیږي یا نه ویډیو تر اخره پورې وګورئ مخکې ملګرو سم شیر کړئ چې یاره دا سوال ستاسو د ملګرو ختم شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټولو ملګرو ته سلامونه امید لرم چې ښه وئ ملګرو نننۍ ویډیو چې کومه ده ډېر ملګري چې کوم دی ماته په وټساپ یا وغیره دا تپوس اکثر زیات ملګري کوي زیات ملګري په دې سرچ کې هم دي او په دې خیال کې هم دي چې یاره د کوم چې د فیسبوک پیج وي بیا چې په پیج کې څومره کسان ملګري وي یعنې زه به وایم چې ما سره 2 لک کسان دي یا وغیره نو ډېر ملګري وو چې یاره د دې فیسبوک پیج نه سهار نه کېږي مطلب دا دی چې د دې فیسبوک نه د پیج نه څه پیسې ګټلی کېږي نو هغه ملګرو ته به په دې ویډیو کې صرف دغه یو طریقه ښیو چې یاره که سره ستاسو پیج وي خو اولنی شرط دا دی چې یاره د هغو چې کوم اصول دي چې یاره د پیج سره 10,000 چې کوم دی فالوري او 30,000 واچ ټایم هغه پوره وي 30,000 واچ ټایم تقریبا چې حساب وکړي نو مثال په طور هغه به د هر چا پوره شي چې یو ویډیو د چا وایرل شي وایرل مطلب 1 لاک 2 لاک 3 لاک کسان په یو پیج کې ویډیو وګوري نو دغه ټایم به الریډي پوره شوی او چې د کم پیج والا ملګري سره 10,000 فالوري نو هغه په دې ویډیو کې به زه هغه طریقه ښیم چې یاره په دې طریقه باندې تاسو خپل پیج کتلی شئ چې یاره مونیټایز دی که نه دی نو هغې کې چې کوم انیبل لیکلی مطلب دا دی چې دا به مونیټایز کېږي په پاکستان کې د هغې دپاره به بیا پراسیس راوځي نو هغو ته بیا ډېره مبارکي زما په خپله چونکې چې کوم پیج دی دا نه دی مونیټایز نو زه به په خپل پیج باندې کوم چې طریقه ده هغه به تاسو ته ښیم چې یاره په دې طریقه باندې تاسو خپل پیج کتلی شئ چې یا دا مونیټایز دی یا مونیټایز کېږي به یا به نه مونیټایز کېږي نو دا طریقه ده دا طریقه وګورئ او ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړئ تقریبا ډېر ملګري به د دې په تمه وي چې یاره فیسبوک پیج به روپۍ ګټي یا وغیره نو په دې طریقه تاسو کتلی شئ خو دا 2 شرطونه چې کوم دي 30,000 واچ ټایم 30,000 منټ واچ ټایم چې کوم دی دا په پیج پوره کېدل او بیا 10,000 فالوور چې کوم دي دا کمپلیټ کول 10,000 11,000 وغیره نو راځئ چې دا ویډیو ګورو چې کومه طریقه ده په دې طریقه باندې تاسو دا کتلی شئ کومو ملګرو چې یو خاص وکړو چې کومو ملګرو زموږ چینل باچا افیشل نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور پریس کړئ نو ملګرو تاسو به راشئ د خپل موبایل ګوګل کروم ته دغه دی ما چې پې کله کلیک کړو نو نیو ټیب به راواخلئ تاسو به بیا په دې کې سرچ کړئ دا انسټریم ایډز چې کوم ښکاري تاسو ته انسټریم ایډز دا ما چې کوم سرچ کړی دی دغه به تاسو سرچ کړئ انسټریم ایډز دغه به تاسو سرچ کړئ دا انسټریم ایډز چې کله سرچ شو دی نه به لږ شیان تاسو لاندې به راشئ دا تاسو کتلی شئ انسټریم ایډز فیسبوک فار کریټر نو دې باندې چې تاسو کله کلیک کړو ډایرکټ به ستاسو چې کوم پیج دا یې راواز فیسبوک فار کریټر دا انسټریم ایډز دی ګو ټو کریټر لږ به لاندې راشي دا هغه انګلیش دی کوم چې ما لاوله کې وي چې یاره د دوی خپل هغه اصول دي هغه 10,000 فالوور او هغه خبرې چې کوم دی نو که په انګلیش باندې څوک پوهېږي بس دا به لږ پړاو کې یاډو پړاوی ما دې ته څه ضرورت نشته دا ما خبره ده چې یاره دا هغه اصول دي که نه نو بیا به تاسو کلیک کوئ په ګو ټو کریټ باندې ګو ټو کریټ باندې تاسو کله کلیک کړو نو د هغې نه پس به دا راشي مونیټایز ته نو دا تاسو کتلی شئ ملګرو زما چې کوم چینل دی باچا افیشل دا ناټ ایلیجیبل چې کوم تاسو ته ښکاري دا ناټ ته ایلیجیبل دی مطلب دا دی دا نه مونیټایز کېږي دې کې بس اصولو خلاف پسې وي هغه به پکې راغلي وي نو بس په دې طریقه باندې چې کوم دی تاسو خپل پیج چې کوم دی کتلی شئ په دې طریقه باندې تاسو خپل پیج چې کوم دی کتلی شئ او خپل د چا چې د فیسبوک پیج وي نو هغه په دې طریقه باندې وګورئ چې چا سره 10,000 فالوور او دا وي چې یاره هغه په فیسبوک باندې مونیټایز کېږي یا په پاکستان کې که نه چې چاته ایلیجیبل لیکلی او ناټ ایلیجیبل نه و نو هغه بیا مونیټایز کېږي